لبيك اللهم لبيك لبيك لا. د حاجی لپاره په عرفات کې د ماسپښین او مازیګر د لمونځونو د یوځای کولو حکم. 532 پوښتنه: د حاجی لپاره په عرفات کې د ماسپښین او د مازیګر لمونځونه د ماسپښین په وخت کې یوځای کول څه حکم لري؟ ځواب: د حاجی لپاره په عرفات کې د ماسپښین او د مازیګر لمونځونه د ماسپښین په وخت کې یوځای کول سنت دي، خو چې دا شرطونه موجود وي. اول: تر دغه لمونځونو مخکې به یې د حج احرام تړلی وي. دوهم: دواړه لمونځونه به په جماعت سره کوي. دریم: د وخت امام او یا د هغه نائب به دغه لمونځونه ورکوي. څلورم: د ماسپښین لمونځ به د مازیګر د لمانځه د مخه کوي. پنځم: تر زوال وروسته د مازیګر د وخت تر داخلېدو مخکې به یې کوي. شپږم: په عرفات کې یا عرفات ته نږدې به وي. که په دغه شرطونو کې یو شرط پر ځای نه وي، هغه نور 5 ټول پر ځای وي، بیا به د ماسپښین لمونځ په خپل وخت کې او د مازیګر لمونځ به په خپل وخت کې کوي. که په جماعت وي او که بې له جماعت څخه وي، فرق نه لري. اللهم لبيك.